ګرانو کتونکو او اوریدونکو، نن پی کې 7 ته راغلي یو. انتخابي هلې ځلې تاسو ته علم دی 8 فروری ټاکله شوې ده د انتخاباتو دپاره. د حبیب الله شاه صاحب خواله راغلي یو چې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین د پی کې 7 او پی کې 5 نه امیدوار دی او د دغې پارټۍ د دغې ګوند صوبایي صدر هم دی. نو د هغوی سره به خبرې اترې کوو، د هغوی د ووټ په حواله کمپاین او د هغوی منشور به درته وړاندې کوو. شاه صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېر مننه ټولو کتونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انتخاباتو کې یو د دې نه مخکې هم برخې اخیستې دي، نو دا ځل یو څه منشور راوړی دی؟ دلته خو جي زمونږ منشور 27 نکاتې منشور دی، خو زمونږ چې کوم هغه مین دغه دی هغه امن، ترقي او خوشحالي مینیفیسټو چې مین زمونږ دغه دی هغه دا دی. او انشاءالله تعالی په دې کې چې کوم زمونږ مشران یا د پارټۍ چې زمونږ کوم دغه دی نو هغه موږ د لوور سطحې نه شروع کړی چې یاره څومره غریبوالی، څومره غریبانان، څومره بېروزګاره، څومره کسانان، څومره سټوډنټان، څومره چې بیا پیشور خلک، څومره چې بیا ایجوکیشنل انجینیرینګ، بیا یعنی ډاکټرز او په دې ټول آی ټي پورې یعنی انشاءالله زموږ یو دغه دا دی چې یاره چونکې زموږ صوبه همیشه د ترهګرۍ مخه ده او د مشکلاتو مخه د سیلابونو، د زلزلو، د آی ډي پیز په صورت کې نو ډېر زیات غپلې شوې ده. نو زموږ په دا کې دا چې یاره موږ د لوور سطحې نه به شروع کوو که خیري او چې کوم د ټول نه آسان رسېدي خلکو ته هغه به کوو. شاه صاحب تحریک انصاف پارلیمنټرین نوی پارټي ده او انتخاب ته وخت هم لږ دی، نو څه ګڼئ کامیابي به ترلاسه کوي؟ یاره امید خدای لري انشاءالله تعالی چې د الله پاک ډېر زیات شکر په دې ادا کوو چې د یو 4 میاشتو پارټي او د هغې په ټول KPK کې الحمدلله زه دا ګڼم چې 73 زمونږ صوبایي کانډیډیټ دي، 73 او راوند اباوټ 30 پورې NA کانډیډیټ دي. نو زه د الله پاک شکر گزار دیم چې ایز پروینشل صدر په دې دومره لږ وخت کې د سواد دپاره د اعزاز خبره چې یاره مالې صوبایي صدارت هم راکړو او بیا دا خبره چې یاره دومره کانډیډیټ زما په نس تاسو که عدد شمار د هر یو پارټۍ نه والی نو د هېچا سره به هم نه وي. نو زه وایم چې انشاءالله امید دا ده چې یاره موږ به ښه بھرپور کامیابي حاصلوو او په صوبه کې به حکومت هم انشاءالله جوړو. ولس تحریک انصاف پارلیمنټرین ته په کم نظر ګوري؟ تاسو به کمپاین ته ځئ، تاسو ته به خلک راځي، نو ګوند نوی دی دغې ته او تاسو ته به کم نظر باندې ګوري؟ زه خو به دا وایم الحمدلله چې ما خو 3 الیکشنې 2 صوبایي او میر الیکشن کړی، نو زما په دې علاقه کې خپله ورورولي ده، خپلولي مې ده، نسبونه مې دي، ډله پره مې ده، مرګتیا مې ده، نو هغه یو پلس پوینټ زما سره شته. د پارټۍ په لحاظ سره دا چې یاره بلکل نوی پارټي لانچ کول او بیا هغه سټیبل کول او په هغې کې تنظیم سازي کول فی الحال دا مراحل موږ ته مشکلې دي، خو زه دا ګڼم چې د عوامي سطح باندې چې کوم دی نو دا موږ ګڼو چې موږ یو ډله پره سیاست دی او په هغه سیاست کې موږ چې کوم د دې ملک سره خیرخوا خلک دی نو موږ د هغو سپورټ کوو، هغه به زموږ سپورټ عوام کوي انشاءالله. په دې خبره چې زموږ سره 2 CM دي، یو محمود خان، یو پرویز خټک صاحب. نو محمود خان د سوات د خاورې سره تعلق ساتي او هغه د یو اعزاز خبره زموږ دپاره چې یاره الله پاک د سوات نه هم وزیر الله راوستو او هغه ډېر زیات کارونه کړي او مین کارونه چې دا دي چې یاره موږ به د پروینشل ګورنمنټ په حیثیت باندې د موټروی به ووایو، بیا چې څومره دلته 4 هغه یونیورسټیانې راوړي دي، بیا چې څومره میګا پراجیکټس دي که تاسو وینئ یو د اوبو یو سکیم و 27 ارب روپو چې کوم د سپا اوبه جوړول او دا ټوله مسله به د مینګوري چې ختمیږي دا دی. نو دغه وجه هم ده چې دا په وجه هم انشاءالله زموږ پارټۍ ته وټ میلایي که ښه دي. شاه صاحب پرویز خټک صاحب په دعوې سره وایي چې را روان وزیر الله به زه یم، نو آیا داسې خو نه ده د تحریک انصاف کم امیدواران چې دي په آزاد حیثیت چې ولاړ دي نو دوی به ستاسو پارټۍ ته راشي؟ دا کنفرم خبره ده چې یاره کم کسان آزاد الیکشن کوي او به ګټي هغه به راځي PTIP ته، ځکه چې امید دا دی د الله پاک انشاءالله د الله په فضل سره چې په صوبه کې به زموږ ښه پول پلیج حکومت وي. PTI خو شته نه، ځکه چې یاره چالې سیمبل چې کوم ورکړل الریډي یو پارټي ختمه شوې ده، نو عوام په ذهن کې خو به دا خبره د څه ټایم پوري خو نه اپیشلی چې ده نو PTI ختمه ده، اوس اپیشلی پارټي چې ده PTIP ده او هغه زموږ ده. شاه صاحب د PK 5 او د PK 7 ولس ته به یو پیغام صحیح؟ زه خو دا وایم چې یاره زه د دواړو حلقو د خلکو شکر ګزار په دې یم
او د هغه په پر اصرار باندې ما د دواړه اړخونو شي ځکه چې یاره په 2018 کې ما د پی کې هغه وخت کې چې و د هغې نه الیکشن کړی نو الحمدلله 10,000 ووټ مې اخیستی و. بیا د پی کې 5 چې وس دی مخکې دا پی کې 81 نو دې نه ما الیکشن کړی نو هغه الحمدلله ما ګټلی م الیکشن د کافیت پورې څومره زموږ دغه و نو دا خلکو سره زما خپل لین دین ما پاتې کړی نه دی د هغو غم ښادي ځکه د سواد کې خو دغه کیدی شي بیا چې چا زما په وس مطابق څومره کار نو ما هغه هم کړي دي چې یاره چاته مې پرېښودي نه چې یا په حکومت کې یم یا نه یم یا ایم ان ای ایم پی ای یم یا نه یم نو اوس خو مې دا درخواست دی چې بهی تاسو ټول خلک وکتل او حکومتونه هم ټول وکتل. اوس د پی ډي ایم په صورت کې د 14 میاشتې حکومت یې هم وکتو د هغې نه مخکې د پی ټي آی حکومت هم وکتو نو زه خو دا یم چې یاره چې کوم نالج الله پاک ماله لږ ډېر راکړی نو که زما باندې اعتماد وکړي دا خلک نو زه دا ګڼم چې زه د ګراس روټ لیول سړی یم خلک چې ورته لارې کوڅې وایي او د ناستې پاستې د هر چا نو د دې عوام چې څومره مشکلات دي د هغې باندې زموږ جوور نظر دا دی چې په دې سواد کې ما بیا هم دا ووایي چې تعلیمي مسله ده موږ ته د اوبو مسله ده موږ ته د هسپتالونو مسله ده موږ ته د امن و امان مسله ده موږ ته دلته د انډسټریل زون ضرورت دی دلته موږ ته چې څومره بېروزګاري ده د هغې ضرورت دی نو زما نوجوانان چې څومره تعلیم حاصلوي نو هغه خو یا بهر ملکونو ته ځي یا دلته نوکري نه میلایي پرایویټ جابونو هم ډاون ټاون پاکستان ته ځي نو دلته انډسټریل زون پکار دی دلته کم از کم 8 10 11,000 نه والا د 20,000 پورې سټوډنټان بغیر داخلونه پاتې کیږي نو زما خو یو انشاءالله یو برایټ مایندډ ویژن دی هغه د ګراس روټ لیول دی لکه زه پیژنم چې یو دیاړمار له څه پکار دي یو بیا د هغې نه میډل طبقې له څه پکار دي بیا چې زمونږ دلته چې کوم سرمایهدار خلک دی د هغو له کم پوزیشن ورکول پکار دي که موږ دا وایو چې یاره مالدار خپل کار کوي نو هم غلطه ده دا خو د الله پاک ویش دی چې کوم مالدار پیدا کړی د هغه نه کار اخیسته غواړي د خاورې له جبۍ په تا الله ارام کړی د خاورې کې دلته ته کاروبار شروع کا چې ستا سره خلک کار کوي ته د خلکو له ویلفیر کارونه وکړه نو انشاءالله یو مساوات طرف ته مې ذهن کې دا خبره ده چې مساوات خو کېږي نه لکه چې کم دی خو چې کوشش مې دی چې یاره د عوام اواز چوت شي عوام ته دومره ریلیف میلاو شي چې یاره زه سبا خدای پاک په ما باندې څه سخت راځي دا سړی به راسره ودرېږي نو میشن مې دا دی. ډیره زیاته مننه شاه صاحب خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. جی کتونکو او اوریدونکو سید حبیب علي شاه خبرې تاسو واورېدلې د پی کې 5 او د پی کې 7 نه د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین امیدوار دی. نور حلقو ته به هم ځو مختلف امیدوارانو ملاقاتونه به ستاسو سره کوو د هغوی منشور په باره او د هغوی د ووټ د غوښتنې په حواله باندې ما د هغوی سره خبرې اترې کوو. تر بل پروګرامه پورې د لوی الله په امان.